راځئ دا کمې ورځې چې تېرې شوي دي دې سره لږ شانتې سوچ وکړو فکر وکړو چې زما او ستا رمضان د جبریل په خیرو کې روان دی که نه د جبریل د خیرو نه مزانیستی دی دا زما او ستا رمضان څنګه روان دی آیا موږ به الله د اور نه آزاد کړي که نه اوس هم په هغه اور کې پراته آیا دا څو ورځې چې د موږ نه تېرې شوې په دغه ورځو کې به الله زموږ ګناهونه معاف کړي که نه به یې معاف کړي زما محترمو دا د فکر او د احساس خبرې دي داسې فکر او سوچ پکار دی دا د رحمتونو میاشت ده په ټوله میاشت کې د الله رحمت ورېږي په دې کې د الله رسول فرمایي هغه به ډېر محرومه انساني هغه به ډېر شقي او بدبخته انساني چې د دې رمضان د خیرونو نه محرومه پاتې شي د دې رمضان د رحمتونو نه محرومه پاتې شي تاسو به که دا نقشې کتلي د دې ملایانو نه به مو اورېدلي رمضان په 3 عشرو تقسیموي وي اوله عشره د رحمت ده او دویمه عشره د مغفرت ده او دریمه عشره هغه د اور نه د ازادۍ ده اورېدلي م دي که نه زما محترمو دا په یو روایت کې راغلي هغه روایت انتهایی کمزوری دی اوله رحمه و اوسطه مغفره و آخره عتق من النار دا د یو حدیث ټوکړه ده خو دا حدیث د الله د رسول نه دی ثابت که عامو روایاتو ته وکتلی شي نو ډېر مسلمانان داسې کوي چې په اولنۍ عشره کې صرف د رحمت دعاګانې کوي د مغفرت دعا نه کوي په دویمه عشره کې صرف د مغفرت دعاګانې کوي بیا د اور نه د ازادۍ او د رحمت دعاګانې نه غواړي او په دریمه عشره کې صرف د اور نه د ازادۍ دعاګانې غواړي د مغفرت او د رحمت دعاګانې نه غواړي نه زما محترمو دا خبره غلطه ده دا حدیث د رسول الله نه دی ثابت رمضان دیش ورځې د رحمت ورځې دي رمضان دیش ورځې د مغفرت ورځې دي ما حدیث بیان کړه که نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی دی د الله د رحم نه لرې پاتې شي لمن ادرک رمضان فلم یغفر له چې میاشت د رمضان راغله او د په دې ټوله میاشت کې په الله د خپل ګناهونه ونه بخل نو دا ټوله میاشت د مغفرت شوه که نه شو دا ټوله میاشت د اور نه د ازادۍ ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ولله عتقاء من النار الله سبحانه وتعالی خپل بندگان هر شپه د اور نه ازادۍ وذلک کل لیله نو دا ټول رمضان د اور نه د ازادۍ شو که نه شو نو د دې وجې نه زما محترمو زموږ د علماو هم دا رمضان د خلکو ته محدود کړی دی چې ګینې 10 عشرې صرف د رحمت دي نه اولنۍ 10 ورځې اولنۍ عشره صرف د رحمت ده نه زما محترم ټول رمضان د رحمت میاشت ده ټول رمضان په دې رمضان کې د الله رحم ډېر په اسانۍ سره حاصلېږي په دې رمضان کې د الله رضا ډېر په اسانتیا سره حاصلېږي نو راځئ زما محترمو چې دې رمضان ته چې دا کم غفلت موږ کړی دی چې دا ترک کړو د الله بندګۍ ته ډېره توجه ورکړو